دوستانو څنګه یاست؟ ښه جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو نن ما تاسو ته یوه ډېره ښکلې ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم یو داسې چې تاسو یو تصویر یا نمبر وي یا اپلیکیشن وي یا چې هر څه وي تاسو خپل ایمیل کې ځان سره ثبت کړئ. که هغه ایمیل تاسو سره 10 کاله نو هغه تصویران به هم تاسو سره 10 کاله او که ایمیل تاسو سره 20 کاله نو هغه تصویران او نمبر یې ورڅه به تاسو سره 20 کاله. نو دوستانو نو دغه یو ښکلی چل ما تاسو ته راوړی دی. نن به زه تاسو ته په دې کې ښیم دوستانو. نو لکه څنګه چې دا نمبر دی دوستانو، زه په دې باندې داسې کلیک کوم. چې کله مې په دې کلیک وکړو د شیر بټن تاسو پاس ګورئ دوستانو، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ټیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته به لاندې داسې نشانې راشي دوستانو، تاسو دا واړوئ او دلته دا ډریو نشانه ګورئ، ټو سیو ټو ډریو باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دا ستاسو ډریو دی. نو تاسو په دې دا کلیک وکړئ، بیا شاته لاړ شئ او هندي فولډر باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کار یو د نمبر یو فولډر جوړوئ، لکه څنګه چې زه اوس لیکم فون نمبر ان جان محمد. دا دی کې سیو بس دا فولډر صرف جوړ شو. نو بیا تاسو د سلیکټ باندې کلیک وکړئ، سلیکټ باندې کلیک د سیو باندې کلیک وکړئ. دا نمبر پکې دې کې ثبت شو دوستانو. لکه څنګه چې زه اوس د دې ځای نه دا نمبر کټ کوم، دا نمبر ما ډیلیټ کړ. تاسو وکتل ما د دې ځای نه ډیلیټ کړ دوستانو. زه اوس ځم هماغه ډریو ته، دا دی تاسو کتلی شئ دوستانو. اوس په دې باندې کلیک وکړئ او پاس لاړ شئ. دلته هماغه فولډر چې موږ جوړ کړی و ما سره پکې ډېر فولډر دي، خو تاسو سره باندې دا دی نمبر، هغه نمبر دا زه چې په دې باندې کلیک وکړم نو هغه نمبر دا دی دوستانو، تاسو کتلی شئ پاس. نو دغه شانتې تاسو هر یو نمبر تصویر زه تاسو اوس یو تصویر ښیم دوستانو چې هغه موږ څنګه پکې وساتو. لکه څنګه چې زه فولډر ته لاړ شم او دلته زه یوه ګاڼه یا سر اخلم دوستانو ایمیج. نو تاسو دلته کتلی شئ زه دلته اوس یو سر اخلم. دا تصویران تاسو کتلی شئ، زه په دې باندې سلیکټ باندې کلیک کوم. داسې تاسو هر یو کوم تصویران غواړئ چې پیسه پکې نه سلیکټ کړئ، بیا د شیر بټن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې شیر بټن باندې کلیک کړو بیا سیو ډریو باندې تاسو کلیک کړئ او دلته هغه شان فولډرونه جوړوئ په همدې فولډر کې نو دا سلیکټ باندې کلیک وکړئ او سیو باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا به هغې کې سیو شي دوستانو. نو دغه زموږ نننۍ ویډیو دوستانو، که تاسو څه پوښتنه کوئ موږ ته لاندې کمنټ کې ویلی شئ. ویډیو الله سپارم تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.